السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګللیو شاګردانو ټولو ته ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ستړي مه شئ په دې ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ یاست نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې څوارلسمې ویډیو سره حاضر شوي یو نننۍ ویډیو بیا زموږ عملي زده کړې برخې لپاره ځانګړې شوې ده لکه څرنګه چې تېره ویډیو مثال نوټ برخه کوه پاکه موږ تاسو ته د هارډویر برخو څخه یوه برخه در پېژندلې وه چې مثال هغه انپوټ ډیوایس و انپوټ ډیوایس په باره کې مو بشپړ کمپلیټ معلومات تېر کړي وي خدای دې وکړي چې تاسو ټول ګللیو شاګردانو په هماغه پوهېدلي یاست نن ورځ زموږ کومه ویډیو چې ده مثال د عملي برخه کې همدا کې بیا خاص موضوع زموږ فولډر ده مثال په کمپیوټر کې موږ څنګه فولډر جوړولی شو او په څو قسمه فولډر جوړولی شو هر یو فولډر یو بل ته څه توپیر لري نن په همدې موضوع باندې زموږ وبخښئ په همدې موضوع زموږ ویډیو ده په همدې باره کې خبرې کوو ښه تاسو ته اوس موږ عملي درښایو چې مثال څنګه فولډر جوړولی شو په کومه طریقه او په څه قسمه فولډر زموږ سره موجود دي او په څه قسمه فولډر څخه استفاده کولی شو او یو بل ته هر یو فولډر مثال څه توپیر لري ښه راځو مثال لومړی لکه څرنګه چې له همدې څخه وړاندې کومه ویډیو مثال عملي برخه کې پاکه موږ تر همدې ځایه رسېدلی یو مثال پیس شرکټ پورې نن ورځ زموږ کوم درس چې دی مثال همدغه یو کمانډ پاته و تېره ورځ که زه مثال همدغه ډیلیټ کړم بیرته تاسو وینئ ښه که هر کله تاسو مثال وغواړئ چې همدغه ډیلیټ شوی فایل بیرته راپیدا کړئ بیا به تاسو له کوم اپشن کمانډ څخه استفاده کوئ انډو ډیلیټ څخه فقط په همدې کلیک کوئ راپیدا به شي تاسو وینئ شرکټ یې شی کنټرول زیډ د زه دوباره بیا ډیلیټ کوم تاسو شرکټ ته متوجه شئ ګللیو شاګردانو انټر ډیلیټ شو فقط کنټرول بټن نسم او زیډ بټن پریس کوم تاسو وینئ بیرته راپیدا شو ښه اوس به راشو فولډر څنګه جوړیږي مثال په کومه طریقه هر کله چې تاسو په ډیسک ټاپ باندې رایټ کلیک وکړئ اوس به راشو نیو ته په نیو چې هر کله تاسو کلیک کوئ یو بل لیست تاسو ته ښکاره کیږي دلته مثال فولډر دی مستقیما چې تاسو څنګه په فولډر کلیک کوئ تاسو سره یو فولډر جوړیږي همدې فولډر ته مستقیما اوس نوم هم بدلولی شئ وروسته هم کولی شئ مثال زه احمد په نوم یو نوم دته ورکوم انټر احمد خو څه خیر یو څه پاتې شول زه بیا رینیم کوم مثال ډي هم ور زیاتوو چې احمد شي ښه احمد په همدې نوم فولډر ما جوړ کړه اوس مثال په همدې یوه طریقه خو موږ فولډر جوړ کړو چې کله مثال موږ په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړو نیو ته راشو دلته مستقیما په فولډر باندې کلیک وکړو فولډر جوړیږي تاسو وینئ بل هم جوړ شه اوس فولډر زموږ سره په څه قسمه دی دا ملګرو مختلف په وینډو پورې فرق دی نو په وینډو 7 کې پیل حالا چې موږ کومه وینډو یا وینډو 7 ده په درې قسمه فولډر څخه استفاده کولی شو چې لومړی دغه ته ویل کېږي سیمپل عادي فولډر چې موږ جوړ کړو اوس مهال له همدې څخه وروسته بل کوم فولډر دی او چې کله موږ بیا رایټ کلیک نیو ته راشو دلته تاسو ښکته راشئ دلته غرض مه وایئ دلته تاسو وینئ ملګرو کمپریس زیپ فولډر په همدې چې کلیک وکړو دلته هم فولډر جوړېږي دې ته هم احمد نوم هم ورکوم احمد ښه دا هم جوړیږي نه پوهېږم چې څنګه زما څخه ډي پاتې شي دلته هما شي زه بیا دلته ډي څخه استفاده کوم ډي حروف هم اضافه کوم ښه دا هم احمد شو له همدې څخه وروسته اوس بل کوم دی بریف کیس فولډر همدغه هم جوړیږي دلته مثال یو بل نوم ورکوم مثال عمران ورکوم خیر چې هر څه نوم وي مثال ما تاسو هغه انتخاب که نه انتخابوئ مشکل نشته وروسته هم نوم انتخابولی شئ خیر ښه اوس خو موږ په درې ډوله فولډر جوړ کړل مثال یو منیو کې چې کله راشو مثال نیو ته نیو کمانډ ته یو عادي فولډر جوړ کړو بل مثال کمپریس زیپ او بل بریف کیس فولډر اوس د دغه دریو په منځ کې توپیر شته مثال کوم یو فولډر څخه باید موږ تاسو استفاده وکړو خو ډېر چې فعل حالا استعمالیږي همدغه ساده فولډر دی مثال همدا تاسو وینئ عادي فولډر له همدې څخه استفاده کېږي په همدې کې تاسو هر ډول ډیټا ځای په ځای کولی شئ که هغه پیکچر وي مثال که ویډیو وي اډیو وي ډاکومنټ وي پروګرامینګ وي هر څه وي تاسو په همدې کې ایښودلی شئ خو له همدې څخه وروسته کمپریس زیپ فولډر دی له همدې او تر همدې تر منځ توپیر چې دی بریف کیس دی او عادي فولډر چې دی مثال له زیپ کمپریس فولډر سره همدا فرق لري چې هر کله که ستاسو سره په کمپیوټر کې خالیګاه سپیس کم و مثال ځای کم و بیا که تاسو له همدې فولډر څخه استفاده وکړئ د کمپریس زیپ فولډر مثال د عادي فولډر په پرتله ځای کم نسی مثال وزن کموي که مثال دلته موږ یو فایل په همدې کې وچو له همدې سایز ته وګورو په همدې کې هم هماغه فایل ځای په ځای کو ډېر توپیر به وي مثال عملي کوو تاسو که څه زه دا تصویر را کپي کوم په همدې فولډر کې هم چوم کاپي ښه رایټ کلیک پیسټ طریقه مې تاسو ته ښودلې وه خدای دې وکړي چې پوهېدلي یاست دلته یې هم پیسټ کوم خو اوس راځو له همدې فولډر سایز هم که څه رایټ کلیک پراپرټیز مثال څومره سایز 9.1 کې وي او د کمپریس زیپ فولډر سایز هم که څه رایټ کلیک پراپرټیز ښه دې 9.5 مثال په یوه تصویر کې هم د 2 MB
په همدې کې پار راغی مثال بیخي چې که تاسو سره فایلونه ډېر زیات پار کوئ مثال په یوه GB کې تقریبا 100 MB که 100 MB نه وي 50 MB پار کړو مثال او یا MB 80 MB پار کړو نو که خامخا مثال ستاسو سره خالیګاه نه وه مثال په کمپیوټر کې بیا له همدې فولډر څخه استفاده کولی شئ او په بل وخت کې هم تاسو که هر کله مثال تاسو په انټرنیټ څه لګئ مثال ویډیوګانې مثال په داسې فایلونه په PDF کې له همدې فولډر څخه استفاده وکړئ په انټرنیټ په یو په تیزۍ سره لګول کېږي او بل بیا ستاسو MB کم مصرف کېږي ځکه چې همدې وزن سپک دی. ښه درېیم فولډر بریف کیس دی له همدې فولډر څخه څه هدف دی مثال او څه توپیر دی همدا فولډر بیا له همدې دوی فولډر سره دا توپیر لري دا ځان ته جلا مسله ده یوه لیکنه مو وکړه مثال یو نوټ دې سره دی مثال دا تاسو 10 نفرو ته ورکړی دی مثال یا 10 فایلونه تاسو ترې جوړ کړي دي مختلف په مختلفو نومو سره مثال یو د احمد په نوم بل د محمود بل د اسلام بل د بل په نوم اوس مثال په یوه غلطي تاسو په نښه کړه مثال یا مو املا غلطي وه مثال یا بل څه غلطي وه نو تاسو که مثال په د هر یوه کې دا یوه غلطي تاسو اصلاح کوئ یا مثال ډېرې غلطیانې کوئ که نه مثال په 3 لغاته کې په زرهاو لغات وي مثال تاسو مثال په دا کې به 100 لغاته غلطي مثال دا به تاسو اصلاح کوئ په د ټولو فایلونو کې مثال 10 فایلونه سره تقریبا دا به هر یو تاسو خلاصوئ چې دا 100 لغاته کې تاسو اپډیټ کوئ مثال تغییرات کول یې څومره وخت نیسي ښه نو په همدې کې بیا دا خوبي کې چې په کار تاسو مثال 10 فایلونه دي له همدې څخه مکفه یې اخیستي دي او په همدې فولډر کې ځای په ځای شوي دي په یوه کې په کار تاسو تغییرات راولئ که 100 لغته مثال خطا وي که یو هر څه رقم غلطي مثال په یوه کې تاسو تطبیق کوئ جوړی کوئ مثال ایډیټ وکړئ په یوه کلیک سره په ټول څومره لاس فایلونه دي چې په یوه کلیک سره به ټول نه اپډیټ کېږي یعنې به ټولو کې خپله نه تغییرات راځي اتوماتیک ډول نو په همدې موضوع به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په همدې نه ځان ته ویډیو جوړوو مثال تاسو ته په عملي ډول ښایو چې څنګه مثال همدغه تغییرات موږ رامنځته کولی شو او په کومه طریقه مثال له همدې څخه بیا چې استفاده وکړو مثال په بعضې وختونو کې په بعضې ځایونو کې تاسو به موږ انشاءالله په عملي ډول در ښایو تغییرات به هم درته ښایو ثبوت به ټول درته ښایو وروسته تر همدې ځایه درس ملګرو بس دی چې په کار تاسو د فولډر په جوړونه پوه شوئ مثال د یو بل فولډر په هدف پوه شوئ په دا پوه شوئ چې څو قسمه فولډر موږ جوړولی شو په وینډوز 7 کې مثال په مقصد یې پوه شوئ نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ په همدې فولډر نه بیا په بریف کیس فولډر نه ځان ته ویډیو جوړوو چې مثال څنګه په دې کې موږ اپډیټ کولی شو مثال په ثبوت سره به موږ تاسو ته ښایو چې مثال څنګه تغییرات کولی شو په کومه ځایونو کې مثال بیا تاسو چې مختلفو ځایونو کې دې سره مخامخ شئ مثال داسې یو کار سره بیا تاسو استفاده ترې کولی شئ نو که په تاسو کې دوستانو ملګرو څوک له یوټیوب د لارې همدې کورس ته راځئ مثال همدغه تعقیبوئ نوي یاست مثال زموږ د وټساپ ګروپ غړي نه یاست نو تاسو که غواړئ چې زموږ سره په ځانګړي وټساپ ګروپ کې برخه واخلئ او د ګروپ غړي شئ نو تاسو بیا کولی شئ چې د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې به موږ د وټساپ لینک اچولی وي د وټساپ ګروپ په هغه باندې کلیک وکړئ او ګروپ ته به مستقیما جاین شئ او زموږ د ګروپ اصول چې دي مثال 8 ساعته وروسته یوه ویډیو کې اپلوډ کېږي په ګروپ کې مثال شیر کېږي همدغه یوټیوب لینک مثال یوټیوب ویډیوګانې نو په هغه کې بیا موږ 2 اونۍ وروسته کوم شاګردان چې زموږ سره په ګروپ کې شامل دي مثال دوی د ګروپ غړي دي له هغه څخه 2 اونۍ وروسته مثال ټیسټ اخیستل کېږي په آنلاین بڼه او د خپل ټیسټ مثال کوم ټیسټ چې د دوی څخه واخیستل شي هغه سکور او نمرې ریزلټ له دوی سره بیا شریک کېږي نو هر یو خپله نتیجه ریزلټ کتلی شي چې آیا موږ څومره لټ شوي او څومره څه مو زده کړي دي نو که تاسو غواړئ چې په همدې ډول زموږ سره په ګروپ کې ګډون وکړئ نو تاسو کولی شئ چې په ګروپ کې هم ګډون وکړئ په همدې منظم ډول خپله زده کړې ترسره کړئ او خپل نتیجه ریزلټ هم وګورئ نو تاسو فقط ګروپ ته جاین شئ د اوس لپاره ټولو دوستانو ملګرو ته او په خاص ډول ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست